مخې ته یو بریکر راغله او بریکر ته موږ بریک نیولو په دې کې یو موټر سایکل چې ډېر سپیډو کې را روان و رنډونه یې واله چې څنګه را مخې ته شو نو په موږ باندې ډزې شروع کړې ډزې وکړې. دا دین قتل شوی دی، دا قرآن قتل شوی دی، دا پیغمبر حدیث قتل شوی دی. شبانې بیا دوباره بیا ډزې پې وکړې په دې وخت کې محمد نصیر. السلام علیکم ملګرو، رومباچۍ مو نن ډېره د خفګان او ډېره د یو افسوس ویډیو ده. شیخ عبدالحمید صاحب چې کوم دی چا شهید کړی دی نن 4-5 ورځې وړاندې، خو یقینا دا ډېره زیاته د افسوس مقام دی او ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یاره په څه وجه باندې مطلب دا د یو عالم دین چې کوم دی شهید کېږي، یو مفتي شهید کېږي، یو قاري شهید کېږي. لکه دا به زه ووایم چې دا قرآن پاک شهید شوی دی، دا حدیث چې کوم دی هغه شهید شوی دی، ځکه په سینه کې ډېر شی حدیث و، قرآن پاک و، د دین نورې ښایستې ښایستې خبرې وې، د هغه هر څه شهید شو. دغه حکومت ته زموږ خواسته یو عاجزانه دا نه چې یاره داسې چل دی داسې چل دی چې یاره کم سے کم دا مجرمان ته دا ګرفتار کړی شي، داسې نور واقعې مختلف قسمه راځي دا به تاسو وینئ. او د دې مفتیانو عالمانو چې کوم دی د دې په حواله باندې احتجاج هم کړی دی، احتجاجونه لا جاري دي. نو الله دې وکړي چې انصاف میلاو شي، ځکه چې د پاکستان حکومت مطلب دا دی موږ به دا ووایو چې یاره هر طرف ته داسې حالات دي چې بس هغه تاسو له پته ده چې یاره کله د سپینې سپینې ووایي نو بس بیا ستا قسم ختمه. نو الله دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. تاسو ټول وایئ چې امین. دا ویډیو ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ چې یاره دې شیخ عبدالحمید صاحب ته چې کوم دی انصاف میلاو شي د کورنۍ ته، او الله پاک ته د کورنۍ ته چې کوم دی د زړه صبر وکړي. تاسو ټول وایئ چې امین. او پر روان وخت کې د الله پاک داسې عالمان داسې مفتیان چې کوم دی د داسې شرمخانو نه د داسې ځناورو نه ساتي، نو بیا هم وایئ امین. او ملګرو دا ویډیو ډېره شیر کړئ. بس والله زړه م ډېر ډک دی چې یاره څه ووایو، خو مطلب هغه حالات داسې دي چې هغه څه اجازت نه راکوي چې یاره بلا خلکو بې خبرې کړي دي. یقین وکړئ چې د 4-5 ورځو نه چې د ده دا ویډیوګانې مونږ ګورو نو زړه ډېر زیات خفه کړي چې یار دا وګوره بله لمې دین، دا مطلب د دین یو ستن بله لاړه او داسې بار روانې دي، پته نه شي څوک ظالم دی ده، او صرف په پښتون کې لو کوي. لکه دا غنم چې خلک رېبي داسې یو لو روان دی، پته نشته صرف په پښتون قوم کې. ښه ملګرو ویډیو سره شیر کړئ او د هغه دپاره دواګانې کوئ او دغه هم دوا کوئ چې یاره الله پاک ته ورته انصاف زر ته زر میلاو کړي چې یاره د هغوی د کور والا دا زړه صبر شي او الله دې د هغه درجات بلند کړي، الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. آمین ثم آمین.